السلام علیکم قدرمنو دوستانو، ډیر مهم معلومات تاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم چې دا معلومات د شرم.ګاه د ویختانو په باره کې دي چې څنګه د شرم.ګاه نه ویختان د ټول عمر لپاره لري کولای شي او آیا دا ممکن دي او کنه. دا ویډیو را سره تر اخره وګورئ ځکه چې په دې ویډیو کې ډیر ضروری معلومات دي. د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې زموږ راتلونکي همدغه سي معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په وخت درورسي. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده کله چې هلک یا جنۍ د 14 یا د 14 کال عمر ته رسي نو په هغوی کې د بلوغت یعنی پیغلتوب یا زلمیتوب نښې څرګندېږي چې د هغې نه پس د دوی په جسم کې د شهوت هورمون هم زیاتېږي او ورسره په جسم کې د ویختانو را پیدا کېدل هم زیاتېږي چې په دې کې یو ویختان د شرم.ګاه وي چې دا د هلک او یا د جنۍ په شرم.ګاه باندې هم را پیدا کېږي چې بیا د هغې د صفا کولو لپاره مختلفې طریقې هلکان او جنکۍ استعمالوي چې دا ویختان لومبو ورځو کې اخیستل ډیر زیات مشکل هم وي ځکه چې یو نوی کار وي او د هلکانو او جنکو لپاره بیخي نابلده وي، خو وخت سره دوی بیا د هر څه سره بلد کېږي او دا یو ښه خبره هم ده چې د شرم.ګاه ویختان 10 ورځې پس پاک کړی شي ځکه چې صفایي نیم ایمان هم دی. قدرمنو دوستانو، هلکان او یا جنکۍ دا ویختان د مختلف قسم کریمونو او یا د ریزر یعنی د بلیډ په واسطه باندې هم صفا کوي او د هر چا خپل طریقه وي چې په کومه طریقه باندې هغوی ته اسانه وي. خو په سوشل میډیا باندې داسې ویډیوګانې هم شته چې هغوی وایي دغه ویختان د ټول عمر لپاره ختم کړئ. موږ چې څومره تحقیق هم وکړو او معلومات مو وکړل او ډاکټرانو یا حکیمانو سره مرابطه وکړه نو معلومه شوه چې داسې هیڅ قسم دوايي نشته چې د هغې په وسیله دی د شرم.ګاه او یا د وجود نور ویختان د ټول عمر لپاره پاک کړی شي. نو هر څوک چې دغسې ویډیوګانې جوړوي دغه جعلي دي او هیڅ داسې صحیح معلومات پکې نه وي چې د هغې په مرسته دي دغه ویختان د ټول عمر لپاره لرې کړی شي. نو د دغه نسخو نه ځانونه وساتئ ځکه چې که تاسو دغسې مختلف قسم نسخې استعمال کوئ او غواړئ چې دغه ویختان د ټول عمر لپاره ختم کړئ نو کیدای شي چې ویختان ختم نشي او ستاسو لپاره کومه نوې بیماری او یا مشکل پیښ کړي. امید لرم چې زما دا ویډیو او پیغام به ستاسو خوښ شوی وي. زموږ چینل خان کلیک خامخا سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي کې زموږ هره معلوماتي ویډیو تاسو ته په وخت او په اسانۍ درورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله پامان.